مخ پټاوه چې دا غورځنګ ماما په کور ورځو ویم خیال کوه د ګونګټو مره دې چرته راته کور کې پټ شوي ني اصلي ډز را باندې وکړي راځه انشاءالله داسې به سم وي راځه راځه چې ځو زمون قسمت خراب دی څه خیر څه وکړمه نه نو ډاکټر درته څه ویلي ډاکټر وایي چې زه ډاکټر یم د کریانې دوکاندار نه یم چې په قرضو به سودا ورکوم پوره 100,000 روپۍ راوړه او سرټیفیکیټ یوسه نو دا دومره پیسې به د کوم ځای نه پیدا کوو مونږ واه واجي واه واه اوس یې خوند وکړو واه لیلا مجنون خو دلته ناست دي نوکره ښه ده چې راغی ګینې تا په کچکول پتري وهل راپسې راتلې خبره څه ده دا ماشرنګ دی ما خو یې که کدو دی دا کدو دې چاته وایي تا ته ولې زه کدو یم څه بېګا دې څه خوړلي دا راته ووایه کدو نو بس کدو شوې که نه تاسو دا فضول خبرې پرېږدي هغه ډاکټر خبره ورته وکړه څه ډاکټر څه ویل ولې مړه داسې کار و ډاکټر له راغلی و که نه هغه سرټیفیکیټ خبره مې ورسره کوله نو راته وایي چې پوره 10,000 روپۍ نقد دې چک دې راکړه او سرټیفیکیټ یوسه ورکه که نه نو ما سره کوم ځای خبرې نه جانان او شیلا ورغلي دي غورځنګ کره او د هغه نه به کوي خلا هغه سره دي پیسې نو چې دي خلا څنګه وکړي او د کور نه بهر راوځي کوتکونه لاسونو کې ونیسي اوري اواز وکړو ډل 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 او بس پیسې ترې والي او بس ځئ خپل کار پرې وکړئ دا خو دې ډېره ښه خبره وکړه نو زه خو همیشه ښه خبرې کوم بیا څنګه چلو که ورځو بې څه چې ځو ورشو ورځئ که نه ځکه چې څه خرابېږي ځان نه څه راځه چې ورشو ای مولا مان ته خیر کړه پیسې دا دي غورځنګ ماله راکړي د خورچاونه والا ټول خو د مړه زومره دی ورته دا خبره پرېږده ورشه د کمرو تلاشي والا ورشه پرېږده وړې څه چل دی ویم په څه به وکړو کوتکونه خو را پیدا کړو که نه اوهو هلته به دله څه چل وکړم ته راځه سره د پیسو رانه ونیسي بکس کې همدا یو پنډ آفرین شو پداشا شاباش شاباش نه نه ته خدای کنه وایم ښه پوه ښودلی ته دا غم مه کوه نه 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 دلته مه ګولاوه وایم دا به بار ګولاوه نوکرم تش پنډوکې یوړو او دیم راغ تش پنډوکې یوړو یو ټکم پکې نشته Ha ha ha!